ټول ناقانونه او ترومزي کشف او پرې کیږي. د کابل برېښنا ریاست رهبرۍ د لارښوونې سره سم د دې ریاست فني کارکوونکو د اتم جکشن اووم برج په اړوند سیمه کې په یوه شپږ پوړیزه ودانۍ کې یو تروم مزی چې له سمو دې راپدې خوا په ماهرانه توګه نښلول شوی و او په ناقانونه توګه ترې کار اخیستل کېده کشف او عاملین یې د قانون منګلو ته وسپارل. د یادې پیښې جزئیات مخکې د برېښنا فني کارکوونکو لخوا مرکز ته لیږل شوي وو او په پایله کې د رهبرۍ لارښوونې سره سم د یاد مزي د کشف په برخه کې اقدام ترسره شو. لکه څرنګه چې د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې د غلو مخه ونیسي خصوصا د برق په برخه کې، بیا نو موږ د دغه ساحې دغه د اووم برج مربوط دریم سرکټ او پنځم صندوق دی چې مخکې هم موږ ته د غلا راپور غلی و، نو بیا زه خپله ورته راغلم، نو هغه یې معلومېږي چې موږ کیبل قطع کړه. وروسته دغه نه موږ ته بیرته بیا راپور راغی چې په دغه ساحه کې دغه بلاک ته مثلا د غلې ترتیب برابر شوی دی، نو بیا موږ راغلو دغه ساحه هم چک کړله. نو بالاخره په اول قدم کې د ټولو صندوقو څخه د پیویزونه ووښل، نو هغه کوم چې دی مسله یعنې برق ته بسته کړی و بیا هم هغه لاین برق لرلو. بیا د دغه همکارانو په موجودیت کې موږ خپل هدف ته ورسېدلو، دغه لاین پورته په بام باندې ختلی و او هغلته دوه بلاکو ته یې برق ورکړی و، نو یو د همسایه نه هم اخیستی و او دغه ذکر شوی بلاک هر واحد ځان ته متر لري او دغه کوم چې د برق ترو بسته کړی و د په هیڅ صورت باندې هغه متر نه لري. د یادونې ده چې د افغانستان پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې د برېښنا ناقانونه ګټې اخیستنې پیښو د مخنیوي او کشف په موخه د افغانستان برېښنا شرکت فني کارکوونکو لخوا جدي هڅې روانې دي او له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.